السلام علیکم ملګرو، په خیر راغلی. ملګرو، تاسو هم غواړئ چې خپل نوم په سټایلش حروفو کې ولیکئ، مطلب په ښکلي انداز سره یې ولیکئ، نو انتظار د څه خبرې دی، همدا اوس خپل نوم په سټایلش حروف کې ولیکئ. ملګرو، له ټولو نه اول به تاسو لاړ شئ خپل د موبایل کروم براوزر ته، هلته کې به سرچ کوئ سټایلش فونټس. تاسو ته به د سکرین باندې سپیلنګ ښکاري، دا به تاسو هلته کې سرچ کوئ. په دې لاندینیو ویب سایټو کې به په یو ویب سایټ باندې کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخلئ ملګرو، په دې اولني ځای کې تاسو ته دلته کې درکړي چې تاسو کوم لیکل کوئ، هغه به تاسو ته په یو ښکلي سټایلش شکل کې تاسو ته لاندې لیکي. نو دلته کې زه ورکوم خان آفیشل. تاسو به دلته کې اوس هر څه وینئ. کله چې ما خان آفیشل ورکړم ملګرو، زما پکې دا لاندینی خوښ شو. نو دا زه دغه ځای نه زه کاپي کومه. د کاپي کولو نه وروسته ملګرو، زه خپل واتساپ چینل جوړوم، نو هلته کې دا زه ورکوم. همدغه شانتې تاسو ځان له هم سټایلش خپل د نوم سټایلش شکل کې لیکلی شئ.